دا غر چې کوم دی کوم غر کې چې ته ناست یې دا چې څونه واوره راورېدلې که نه او پر واوره کې کوم ګټان دي د هر ګټ د لاندې برته یو پنځارې میلاویږي خو د هغې لپاره غټ شرط دا دی زما چې دا غر به زما نه په نقد واخلي دا ما اخیستی دا غر لکه ظالمه یو غر خرڅېږي او ډېر قیمتي جواهرات دي پکې او 2 لکه روپۍ قیمت یې وایي نو څنګه دی خو پیسې راکې نه چې بس ورټک ووه مړه زما په خیال کې یو کس دی ملک شاذیب و په ډېر مالدار سړی دی یاله تا راکه څه دي دا ته څنګه د وخت نه مخکې چې کوم دی مالداره شوې یاره مړه غریب خلک یې لږ فاصله کې کښېني مسلمانه د مالدارېدو ډېرې طریقې دي خو رماز چې کومه طریقه ده که نه زم دا چا سره هم نشته الله پاک رحم دی را باندې مړه بس یې راورېږي مونږ خو چې کوم دی اور راوالو د پاسه پرې لږه غوندې مالګه ور خبزه واچوه او دغه کوه ستاسو را سپېرې خولې دې خدای روغې کړي ټول عمر د پیشتري ساه خوړلی دی کله ناکله چې د ښوونځي کس سره کښېنې مشوره ترې اخلي چې پیسې څنګه ګټلی کېږي ډېره اسانه طریقه ده ځان له مې ټیټ ګاډی اخیسته ټیزړه هغلته ولاړ دی پارکینګ کې هم درته وښیم اورې او دا غر چې کوم دی کوم غر کې چې ته ناست یې دا چې څونه واوره راورېدلې که نه او پر واوره کې کوم ګټان دي د هر ګټ د لاندې برته یو پنځارې میلاویږي خو د هغې لپاره غټ شرط دا دی زما چې دا غر به زما نه په نقد واخلي دا ما اخیستی دا غر دا تا په څو اخیستی د دې نه ته بېغمه شه ستا په کار دی ته ځان مالدارول غواړې او که نه بس داسې کار دی 1 لک روپۍ راوړه او دا غر درته نن لیکم په کاغذونو کې داسې کار دی اشنا غر دله در کومه خو چاته وایم چې دا د منجن ماما غر کې خزانې راختلي ګورې ښه خان بابا سره مې ګپ دی دا ورته نه یم چې غر پیلم کنګال به مې کي مسلمانه چاته وایم ګورې نه د غر نه ویم پیسې ته لم مړه ویم په کار مې دي بندوبست وکړه ځان له شا بالا بابا ته به ووایم نو مړه شا به ورکېږه که نه د سپېر مخ وکړې نیولې ده لکه ملکه څنګه چل یاره خبره وره یار راوخېږه مړه تا سره مې لږ کار و یاره مړه خیږي اوسه بلې کار یار دغه ځای کې یا لکه ظالمه یو غر خرڅېږي او ډېر قیمتي جواهرات دي پکې او 2 لکه روپۍ قیمت یې وایي نو څنګه دی خو پیسې راکې نه چې بس ورټک ووه مړه زما په خیال کې یو کس دی ملک شاذیب و په ډېر مالدار سړی دی 2 لکه یادی مونږ باید 3 لکه یادي ګرازار دا څه وایي راځه لږ هغه دی ملک صاحب ملک صاحب هغې روان دی چې وشو راځه نه مړه ناظم دی ملک صاحب مړه ناظم صاحب دی ناظم صاحب دی ناظم صاحب را روان دی پاسه مړه پاسه مړه داسې چلې چې ناظم صاحب ورشو او ورته به دا خبره وکړو چې وروره دغه ځای یو غر خرڅېږي د جواهراتو ډک دی 6 لکه روپۍ وایي بس ورته به یادې کړو خو ګورې پیسې ګورې نیمې به ناظم صاحب خو هغه روان دی لکه ولګه اواز روان دی چې روان دی ناظم صاحب سره ګوره لکه ډېره په طریقه خبره کوو ګورې ښه راځه راځه ودرېږه لکه پاسه ظالم مارځې کې راغورځېږي زر ورته خبره کوه پرېږده مړه ناظم صاحب دا شپېلې لږ اخوا کې خفه نه شي خبره کوو یو داسې سیکرټ غوندې خبره ده صحیح ده خبره څه په دې رنګ ده چې رستو که که نه دا شپېلې اخوا که یاره داسې چل دی ناظم صاحب مونږ دلته یو غر بیه کړی دی
او په هغې کې ډېر قیمتي جواهرات پراته دي نو هغه غر اخیستو دپاره موږ دپاره داسې پیسو ضرورت دی نو پیسې به درکو به خو پدي به وي نو په نیمه به خو پیسې ډېرې دي 100 لکه روپۍ دي ورکې کو خیر دی که ورکولی شي تیار یې بالکل مخکې یې ورکړي دي که نه ورکې کو ولکه ښه بس بیا صحیح ده مړه مسلمانه زه څنګه درشم یار یقینو که زه مري ته راغلی یم او داسې کار دی چې ګاډي کې راته تیل ختم شوي د تیلو پیسې را سره نشته څنګه درشم واپس یو کس مې ګیر کړی خو څه چلو شو جوګه وجنګېدو نو بس نغدې نغدې دي ته کرۍ ګاډی م راوستی مسلمان په شرمونو به وشرمېږو بس ته بېغمه شه یو کس مې ګیر کړی خو چې ته چانس ولګېد بس در ځمه زه خو پیسې درله درکو به خو دا سړی به خپله ماته یو سمپل ښیي سمپل یو خو دروغ دي نه سمپل به درته وښیي زمونږ په مخ کې بعضې نه خو پکې ظالمه هغه کابلې امروت نه یې داسې جواهرات هم ترې ورځې چې ورځو او زه چې ځو ناظم صاحب دغه مخامخ سړی دی او دغه غرم دی مړه هم په دې غر کې چې کیني او سمبلي سمپل پیش کوي که او که نه وایه هلکه السلام علیکم وعلیکم السلام هلکه دا دې څه جاخه راوسته مړه څوک دي مسلمانه ما خبره تا سره کړې تا په څه بلې شو ته پرېږده نو ته غر دا غر ته یې که ته څه کې دا راته ووایه چې پیسې دې راوړي او که نه پیسې ته بېغمه شئ د پیسو بینک هم راوړی دی ته مونږ ته سمپل وښیه زه د نه غر دا سړی راته شکل نه رسي مالدار وایم ورسره یې د نه غونډې ټیم هم راوړی دی تاسو سمپل نه راغلي یې که نه داسې سمپل درته پیش کوم که نه دا سمپل نه اخوا که یاره اخوا که لږه شی راوستی مسلمانه اخوا شمال سکیو لري بسم الله الرحمن الرحیم زما خبره یو منټ دی خو ودرېږه ته دې خوا ودرېږه صبر وکړه سمپل دی ته ښیي الرحمن الرحیم اوس ګوره سمپل ته هم دا واوره د ګوره ها دي کې به زه اوس ناظم صاحب ودرېدو یقین نه راځي یو منټ دا څنګه چل دی دا غر غول ډک دی دا ونیسه مسلمانه جواهرات ناظم صاحب اصلي دی د دنیا مال دی پکې او دا مې تاسو له هسې درکړی ګورئ یو منټ ښه بسم الله الرحمن الرحیم کېنه لکه د ټایم نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ګورئ ښه ګورئ واوره ده که نه دا والی بل 5000 هله صادقه ته ګوره دنیا مال دی پکې مسلمان دا یو شان دی دی داود شاه ګیره به دې کې نه داود شاه د خدای بیخو بنیاد وباسي دا وکړئ راځئ اوس خبره کوو دا پیسې دا شوي در کوم ورته ورکړه وای داسې کار دی که نه ملک صاحب مړه دا توپ اخوا کوزو په دله مشاهده ورانه کې سړیه لکه ته لږ څه تشله ټیپ شته دي تا ته ملک صاحب سمپل تاسو وکړه صحیح ده او پارټنران هم ستا لري موجود دي نو اخلئ دا غر په پیزي شي بله پرېږده په پیزي شلکه بله پرېږده ملک صاحب یو کار نه کوو زه هم د هغه په تا خرڅ کړم دا خو شاټاري رخصت اول دې موږ سره خبره کړه چې ملک صاحب پارټنر عالمي دي خیر دی لږ شوخه پکولې که ما دا اوس څوک دی دا څوک دی خو ته پېژنم مسلمان کوم ځای نه دراوستی دی دا بس که نه خبره ما دا من دا څه یاره خوا که داسې کار به راځئ کینو دا خبره کوو که نه دا خبره ختمو نو 15 لکه که نه په پیزي شلکه داسې کار دی ملک صاحب بیانه پکې راکړه اورې یو لاګ نوم بیانه پکې راکړه که نه او نورې پیسې انشاءالله مازدیګر راځم اورې او ګاډی راولم که نه نو ګاډي کې به هغه د پیسو بریټ کیس نه هغه ګاډي کې راته شاته کېږي صحیح ده به داسې کار وکړه پیسې راله راکړه یار صحیح ده زه به جي پیسه به کوم درته ځه نو چیک دی نو بیگ د بریستل چیک راکړه مړه بس چل وکړه راکړه چیک په لږه ګاډي کې پټرول نشته سړیه دا چیک راکړه دا صحیح دی دا پوره دی دغه زما ستا خبره ډنده ښه صحیح ده مبارک هم شي دا غر ستاسو شو دا ټول غر دی یو منټ یو خبره ته کومه څه خبره دا ده چې د دې پیسو ټایم چې کم دی که نه هغه د مازدیګر د مونځ نه بعد صرف 15 منټه وي نو په 15 منټه کې به کوشش کوو چې ځان له څونه پیسې راغونډولی شي راغونډې کوي مړه دا سپېره به هم ځینې ولې ده تا سره خو جیب کې چې د 15 روپۍ هم دي مړه او راجل د غر نه باندې خرڅ کړو سړیه دا د مړه څه شی راوستی دی مزدوران به په 15 ملک صاحب داسې کار تاسو ټرک راولئ دی بس که نه دا پیسې ډېرې زیاتې دي دا ډېرې زیاتې دي ټرک راولئ که نه او زه نه لاړم
السلام علیکم ها مخه دی خپه مخه دی نو لړې نو لا السلام علیکم پیسې کړې به مې ظالمه دا بانک ته خو ډېر ټایم دی ته وګوره دا خو لا اوس شپږ ولې بجې بانک ته مې سارېږم شپږ نیمې بجې بانک وایي لږ صبر وکړه مړه ته وکړه بانک خو نه وایي دا موږ بانک وایي اذان یې ځای ورځئ ورځه لکه په دې کې خو بوتل لږ وته پیسې کم دي ټکي دي رمار تاسو چلو خیر لکه دا خو پکې د سپین بوتل پروت دی ناظم دا داسې دي دا خو دا دوکه خو یوازې تاسو سره ونه شوه دا دوکه را سره تا کړې دا دوکه خو ما سره مو شوه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه ته ما پرېږده خبره مې کوله سبجان لاله دا غل دی خدا غلیا نه تا دومره شرم نه دتلو چې دا واړه واړه ماشومان ته دوکه کړل پردي غر دې په خرڅ کو یاره نیکه دی که شرم څه خبره ده ما سره ګاډي کې سینجي ختمه شوې وه او کور ته تللو واپس نو پیسې را سره نه وي نو ما یې راشه را غر خرڅ کا نو به د سرکاري غر مې خرڅ کو نو دوی قماقه دوی ولې اخیستو ملک صاحب تعالی لپک دومره دماغ درکړی دی ته خو دومره ملک صاحب دومره جیدت دی نو بیا تم غرونه دی هغه په لالچ کې رالو څوک لالچ کې رالو بس چې دوکې په ډبل باندې شي یو په ډبل بشي که نه خو ته څه پته وه چې د موږ دا دوکه کوي که نه دا چې ته د هلک په ډوک بوک باندې جنګي را جنګي پیسې میسې دی ویل دا خو په ښه باندې نه راځي ته څه کوې یار ما خو صرف صادق پرې ډوک بوک ووالی و دا غریب په کیسه ګیر شو خو ما پکې صرف دومره وکړل په هغه پیسو کې چې ما پکې ګاډي کې ځان له صرف تیل واچولو نه صادق ستا دښمني ده چې غریب دی وو نه صادق قمقل دی او نو ما یې راشه دا به چې ته مالې پیسې پیدا کړي او دا غرض به پې خرڅ کړم او هلکه صادق ته خواست چې دی خورا شي دی کمه کړلی نه ته کمه کړلی زه کمه کلنیم خو چې دی وایي نو بس بیا به یم نو صحیح خبره ته وکړم یوسف جان لالا چې کله زه د ده خواله رالم نو زما داسې څه فیلینګ نه وه خو چې کله بیا ورنږدې شوم نو د ده هغه کرتبونه چې ما وکتل او د غر نه پیسې رایستل نو یوسف جان لالا زه ډېر زیات خفه شوم ته هغه ټایم کې څه سوچ کولو کم ټایم کې چې ته پیسې روباسلې یو یاره ده چې کله لومبې لوټ راوباسو نو بس ما د خپل چې کوم دی مخامخ بنګلې بینک بیلنس مخامخ شو چې ما یې که دا غر مې واغش خو بس لایب به م سیټ شي ډېر زیات لکه خامخا چې د غر نه ته په لاسو پیسې راوباسې نو دا خو